زموږ یو ورور محمد قاسم پوښتنه کوي چې په کلمه کې کوم الفاظ فرض او کوم واجب او کوم سنت دي. حضراتو کلمه طیبه یوه کلمه لا اله الا الله محمد رسول په دې کې دا الفاظ چې واجب یا سنت حضراتو دا نشته. کلمه طیبه فرض عین ده. اوس که تا ویلي وای چې په لمانځه کې فرض څه شي دي، واجب څه شي دي، سنت څه شي دي، خو ډېره ښه وه. یا په اوداسه کې فرائض کومه دي، سنن کومه دي، واجبات په اوداسه کې نشته. یا د غسل لپاره فرضي کارونه څه شي دي، هغه آداب و سنت څه شي دي، واجبات په غسل کې نشته. لمانځه کې درې سره شته، یعنې فرض، واجب او سنت. کلمات طیبه دوه جزه ده، یعنې دوې جملې ده، توحید او رسالت. الله جل جلاله وعم نواله په یګانګۍ باندې منل لا اله الا الله، هیڅوک لایق د عبادت نشته مگر تنها و تنها و تنها الله جل جلاله لایق د عبادت دی. عبادت به تنها د الله پاک لپاره دی. لا تمنات عزا و هبل دا د دنیا بوتان د دې عبادت حرام قطعي کفر وي. یا د غوا عبادت یا د اور یا نور بوتان یا لمر و قمر، لمر و سپوږمۍ د دې عبادت بندګي. حتی پیغمبر خدا علیه السلام چې نبي د خدای دی، د هغه په حیات کې و هغه ته سجده یا فصل ممات ته د هغه و قبر شریف ته سجده، دا حرام قطعي. نو عبادت به تنها د الله کې الله واحد لا شریک. او حضرت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقيني وقطع رسول خداي خاتم النبيين او بشر دي. حضرت محمد نمي د فلار نمي عبد الله او دي انسان دي بشر دي او دي عرب دي او دي قريش دي. فبشريت دي داسې منی لکه په رسالت. څرنګه چې رسول خدا عليه السلام رسول خدای دي، همدغسې بشر دی، انسان دی. مسأله داسې نه ده لکه بریلویان چې وایي نور دی. حضراتو انما انا بشر مثلکم، قرآن پاک راځي پیغمبران د خدای په خپل رسول خدا خاتم النبیین علیهم الصلاة والسلام هر یو فرمایي چې زه بشر یم، په شان ستاسو مور پلار لري، قوم قبیله لري، ولادت یې شوی، دنیا کې حیات کړی، د اولاد ته مرګ راغلی، د دنیا څخه تللی، خپل ژمه یې فارغه کړې. نو توحید د الله مسله د ایمان ده چې الله واحد لا شریک، دا به منی، دا به معقیده وي. ما ورا د پاک رب هیڅوک لایق د عبادت نشته. او حضرت محمد سرور عالم صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم رسول د خدای دی، خاتم النبیین دی. نو رسالت علیه السلام او توحید د پاک رب جل جلاله دا د کلمې هغه مضمون، د کلمې هغه معنا، دا به د هر مؤمن مسلمان په زړه کې. که دغه کلمه د چا نه وزده، په معنا یې نه خبر، هغه مؤمن نه بلل کېږي. حضرات هغه مسلمان یعنې نه بلل کېږي په هغه اسلام چې د الله د عذابه د خلاص. نو کلمات طیبه ټوله فرض عین ده. دې کې به دا نه وایي چې دا لفظ واجب دی او یا دا لفظ سنت دی، بلکې دا په خوله ویلې هم فریضه او عقیده هم فریضه، ترجمه او معنا د زده کوي هغه فریضه والصلاه.